غزل نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې مالې نازولې ځواني راکړله مالې نازولې ځواني راکړله خو یې د پتنګ راکړو مین یې کړم مالې نازولې ځواني راکړله خو یې د پتنګ راکړو مین یې کړم او بیا د دنیا خلکو څه ته پرې نه خورم بیا د دنیا خلکو څه ته پرې نه خورم مینه وه خوږه وه خو غمجنه یې کړم ډېره مننه د غزل یو څو شعرونه دي نقیب صاحب چې ځان یو طرف ته یې لغمه د جهان راوړی دا مې د چا د غزل په ځمکه لیکل دی د بېوس صاحب د غزل په ځمکه باندې دی چې ځان یو طرف ته یې لغمه د جهان راوړی یو شرابي په میکده باندې ایمان راوړی ځان یو طرف ته یې لغمه د جهان راوړی یو شرابي په میکده باندې ایمان راوړی او ته خو راپورته شه وګوره چې څه دي راسه ته خو راپورته شه او وګوره چې څه دي راسه ما ستا دپاره نن په لاسو کې اسمان راوړی ته خو راپورته شه او وګوره چې څه دي راسه ما ستا دپاره نن په لاسو کې اسمان راوړی او یمه بېوسه خدا دومره څه مې کړي دي چې حیران صاحب یمه بېوسه خدا دومره څه مې کړي دي چې په غریبۍ کې مې ستا پوزې له پیزوان راوړی مننه یمه بېوسه خدا دومره څه مې کړي دي چې په غریبۍ کې مې ستا پوزې له پیزوان راوړی او ښه نیمه شپه توره تیاره وه هغه تته ډیوه ښه نیمه شپه توره تیاره او هغه تته ډیوه په اوښکو لوند د چا د غۍ کې مې ګریوان راوړی ښه نیمه شپه توره تیاره او هغه تته ډیوه په اوښکو لوند د چا د غۍ کې مې ګریوان راوړی او بېوس صاحب خپل شعر کې ویلي د پیتنو دور دی بېوس صاحب خپل شعر کې ویلي بېوس افریدي صاحب دغه مې پکې راوړی چې بېوس صاحب خپل شعر کې ویلي د پیتنو دور دی شکر وباسه کور ودانې د انسان راوړی بېوس صاحب خپل شعر کې ویلي د پیتنو دور دی شکر وباسه کور ودانې د انسان راوړی او په خدای چې دومره ستړی شوی یم چې حد یې نشته په خدای چې دومره ستړی شوی یم چې حد یې نشته ما تر دې حده په اوږو د چا احسان راوړی په خدای چې دومره ستړی شوی یم چې حد یې نشته ما تر دې حده په اوږو د چا احسان راوړی او د آخري شعر دی چې هغه بازار کې ډېر نایاب څیزونه وخو هغه بازار کې ډېر نایاب څیزونه وخو خو ماتې ځان دپاره صرف یو نادان راوړی ډېره مننه هغه بازار کې ډېر نایاب څیزونه وخو خو ماتې ځان دپاره صرف یو نادان راوړی ډېره مننه ډېره شکریه